غونی مسؤلیت مدې په غاړه مونږ دی آبادۍ ته پاتې ژمن یو سره واړه. منم انجینر احمد الله دی. د دې پروژه کې د سرور په صفت باندې کار کوم. دغه کومه د شپږمه ناحیه پنځم گذر دغه کومه کوڅه چې اوس جوړیږي پخېږي په تقریبا په طول د 212 متره طول لري او 4.5 متره عرض باندې ده چې 40 نفره کارمندان په دې ځای کې کارګر او 3 نفره مسلکي او 10 نفره غیر مسلکي کسان په دې ساحه کې کار کوي او تقریبا 10% کار د دوه پروژې په مخ باندې تللی دی. اوس دغه د دوه جوړښت دغه دی چې په اول موږ د سبګریډ ورته وایي د لاندې طبقه چې ده اول دا ورکیږي لیولیږي کوم عرض باندې چې پوره شو دغه په سر باندې بیا 60 سانتي موږ سبیس مواد لرو هغه اوریږي او هغه کمپکشن کیږي دغه چې پوره شو بیا موږ اوله سانتي موږ پلان کانکریټ لرو چې هغه په اخر مرحله کې بیا هغه تکمیلېږي کوي. نه الحمدلله کورونه بيخي په خاطر باندې روان دي روان دي د خلکو همکاري کوم کم د مکسر شته د منطقې د خلکو او کارګر ماشاءالله ښه تکړه کارګران دي نو ښه په منظم او په صحیح ډول باندې ان شاء الله روان دي. باندې خادم کړو باندې پخپلو هلو ځلو باندې خادم زنده باد هیواد ګل. بس شکر دې ډېر خوشاله مخکې بیکاره وګرځېدلو موږ د ښاروال صاحب ته ډېر خوشاله چې موږ په دا کار اخته کړي یو. ډېر خوشاله دي الحمدلله ګر ځوانانو په کارو اخته دي موږ خپله په کارو اخته یو دغه بدلاري او نشو بیکاري هر عمل څخه منسوي یو. د دې کارونو خو په تیر وخت نه دي سوي که څه یو لږ ټکي سوي دي هغه بد د بینه تللي دي نو په دې منځ کې توجه نه ده سوې. د ښاروال صاحب کور ودان خدای دې خیر ورکړي چې دوی دونه توجه وکړي چې دې خراب علاقې ته دونه توجه وکړي چې زموږ کارونه یې راوکړله نو موږ د دوی څخه ډېره مننه کوو خدای دې خیر ورکړي. دا کوڅه خو چې نه وه جوړه ساتو ګړی به موږ په خټو کې بند وو یا نوم موټر ګاډ تېرولی سو نوم باسکل لوشي وو خټې وه کالي به مو په مردار وه والا دغه مشکلات وو بس د کوڅو اوبه وو چريان یې نه وې بیخي سره ستړي وو په 2 ساعته در کوره نسو تللی. غیرت مشهوره ژر به دې کړو سیال د نړۍ هسک غرور د خاموش او جوړ بشي مثال د نړۍ هسک غرور د خاموش او جوړ بشي.